كعب ابن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك رضي الله عنه بودا قصه کوله: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوک. دا قصه چې شروع کړنو اداره ته ویم چې ګرځي د یو جنگ نم پاتې شي، صرف د دې جنگ نه پاتې شي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه، او رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ روان شو حين طابت الثمار والظلال. او په دې وخت کې رسول الله جنگ لوتو چې میوي پخې شوی او سوري چې دې مزیدار شیو ریونو د سوري ډیر مزیدار په دغه وخت کې. لکه یو طرف ته ګرمي ده او په ګرمي کې چې د ورو د سوري ډیر شي او میوه پخې شي نه ده خو د موسم جوړي چې کړی د انسان باغ او باغچې او پټي امتحان ته ګوره الله سبحانه وتعالى امتحان دې قشه. کعب رضی الله عنه سبب السبب کول پای کې دغه واقعه ته مخې تر بیا مې اراده وکړه چې زم پسې په خیر دې کې لګلېټ سم خو بدوی بس ځان رسومه ولیتنی فعلت ورمان چې دا کار ما کړی. خلک لاړو مدینه خالی شو. تبوک ته چې رسول سم ورسېدو نو ایناسو دې خپل مرګرو سره وی چې ما فعل کعب لخر کوم ذکر الله اکبر پریدو مغت لخر کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل مرګره یادې ما فعل کعب لخر یوره شاته پاتې شه سم سره دا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: والله يا رسول الله قال من قسم يد الله پیغمبر ما علمنا عليه الا خيرا. دغه سړي کې صرف من خیر دی، خیر نه علاوه کوم نور څه نه دی. فلما سلمت عليه نکله چې ما رسول الله باندې سلام واچ تبسم رسول الله چې ما دوی کړو مسکیش خو دې مسکیش لکه دا انسان چې په قار کې خاندي. ویلم دغه مخ دې کېناستم وما ته وی چې ما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك وما ته شي شته پاتې کړي تاسو وسورلی وینه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وی چې دوی سره خبرې نه کوي. وی خلکو رانه بس خبره ترې ختم کړي او وی دومره نه خلک ناشنا شو چې مونږ ته ځان ناشنا کړی د ازمکه راتم ناشنا کړی چې دا غزمکه خو نه دا کم باندې چې مونږ ګرځیدو. وی په دغه ورځ کې ماته دو خبرې ډېرې مخې ته راتلې وغیر ولو مسخ. یو دا که زه په دې حال کې مړ شوم نو رسول صلی الله علیه وسلم جنازه نه کوي. دویم دې خبرې یې ولو ما که رسول صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې وفات شو او زما په باره کې څه فیصله ونه شو نو زه به عمر له دغه شان پاتې شم. رسول صلی الله علیه وسلم په برالمه فوسلم علیه وبغض من سلام واچ وهو في مجلسه بعد الصلاه. هغه سلام چې کله مزبه کو سلام به خپل مجلس کې بناسو نو یې بلار سلام به بواچو نو بیا مې خپل ځان سره ویل شونډي ګوره قولي د کني راخول جواب باغ نه راکو. خو زړه به متسلی بده ورکوله چې کې دي شونډي راخول غمانې وي او کې دي جواب راکړي غلې به راکړي وکړي چې دا خلک راندې لري شو بالکل یوازې شوم دا زړه مې دې مری ته راورسېدو ویلان په ابو قتاده رضی الله عنه الله اکبر دې واقعي ته وکړي اوس یې په ابو قتاده وسیلال او دا غي باغ دې باغ نه غي دیوال ته وکړه نو په دې دیوال باندې وورېده او هغه زما د ترز ویو او په دې خلکو کې دې زما خو زه دې سره خبرې اترې وکم فسلمت علی ما بسلام وجنو فوالله ما رد علی السلام. الله می قسم دې سلام جواب رانه کو وی مو ته چې ګوره ته الله راځو ته د پته نشي چې الله او الله پر رسول باندې مینه ته ته پته ده مو خو یو بل سره وګ ژوند تیر کړی دی یو بل مرګریو ځدی چې کار چې کولای شم چې زم قصدن عمدن دی پاتې شم د منافقانو په شان دی پاتې ته ته پته چې الله او الله پر رسول باندې فسکتا خپل کار کوم له جواب رانه کو فعدت له بیا واپس شم په دویم پر موته چې ابو قتاده ته ته پته چې الله او الله پر رسول باندې فسکتا ما جواب رانه کو په دریم پر موته بیا وې نو بیا له جواب راکو دی جواب ته ګورو سم عجیب جواب دی په موته چې ابو قتاده ته پته چې الله او الله پر رسول باندې وته پته نشتی وما ته چې الله ورسوله اعلم الله او الله رسول ته پته ته مې نه ما ته څه پته ده رسول صلی الله علیه وسلم یو کس په ما په سراغه کوړت هغه لري بما ته ورته کوي زه خوشاله شوم مې کې زه ته بس خبر راکې چې ستاسو توبه قبول شي د رسول الله اجازه بما ور کولو کې مې چې تاسو وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک ان تعتزل امراتك وی رسول الله چې خپل خزینه لري وسه هغه سره مې ملاوي سلوی خورجی بد دا خبر بګیره ته اوس پوری خلک سلام دوا نه کیږي سره
په دا صح حکم د رسول الله راغی چې خپل خزي ته وایي چې جدا شي خو د دې ایمان ته ګوره د دې ایمان ته سره ریان شي چې څنګه وته هغه دا خبرو کړو ما وته وی چې اطلقها ام ماذا افعل طلاق کوم کسو کما ور ایمان رسول الله سمو چې خزنه جدا شي طلاق کوم کسو کما لکه رسول الله څنګه ویلي الله اکبر يبقى رسول الله بچلانه دغه سره خلق ناسو فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني وزي چې څنګه د جمعه ته ورنوتم نو طلحه بن عبيد الله رضی الله عنه داړي کړ پاسې د ودرې او رامنډ کړي په ما پسې او ما سره لاس ملو کو مال مبارک راک والله ما قام الي رجل من المهاجرين غيره او د مهاجرینو کې په نور کسان مهاجرین چې کوم صحابه او دوی کې بل څوک نو پاسې دل سیوا د طلحه بن عبيد الله نه چې د په ما پسې را پاسې دل او مخ کې سوی ولا انساها لطلحه او دا خبر به چې هیر نه کوم چې طلحه د ابو بشر پاسې دل قال كعب فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم باندې سلام واچ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ورسول صلى الله عليه وسلم ما سره خبره شروع کړه او د مخې پړقېدو د خوشالینه او مسکی شو او ما ته وی چې ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك مونږ ته زیری درکو د دې سي ورځي کله نه چې ته نمور د خېټه نه راوته دې سي ورځي ته پتا باندې دراغلي کوم ورځي پتا الله سبحانه وتعالى اعلان کو چې دې ما معاف کړي قال قلت من عندك يا رسول الله من عند الله بما چې یا رسول الله تاسو طرف نه دي کنه د الله طرف نه توبه تاسو چې لکه معاف شي کنه الله وي چې ما معاف کړي بما ته وي چې لا بل من عند الله والله اعلان کو چې دې ما معاف کړي